دا واقعیت دی چې زموږ ملک پس له ډېرو کلونو ناخوالو جنګونو بدبختیو شاته پاته کړی و او د اوس دپاره د اسلامي امارت د راتګ سره الحمدلله د امارت په ډېرو برخو کې پرمختګ روان دی. ورځ تر بلې موږ ستاسې وینو چې زموږ ستاسې مملکت پرمختګ کوي. امید لرو چې په لږو کلو کې به موږ ستاسې ښه حالات ته رسېږو او موږ ستاسې به د هغه بدو حالاتو سره راوځو او ښه حالاتو به ننوځو. په دې بخش کې زموږ تجارانو ورونو، زموږ صنعتکارانو ورونو، زموږ سرمایه‌ګزارانو ورونو خپلې سرمایې دلته مصرف کړلې او زموږ ستاسې خلکو ته یې کارونه پیدا کړل. ورځ تر بلې پیشرفت کېږي. په هرات ته چې ولاړ سې، هلته چې وضعیت ووینې سړی ډېر خوشحاله سي. کندهار ته چې ولاړ سې، هلته چې وضعیت ووینې بیا سړی ډېر متاثره سي. کابل کې په مزار کې خو تاسې خپله دا حالت وینئ چې ورځ تر بلې په دښتو کې یا د کارخانې جوړېږي، فابریکې جوړېږي. دا خپله د دې شاهدي ورکوي چې زموږ ستاسې ملک په ښه خواته روان دی.